سلامونه. د عروج څېړنیزې او خپرندویې ادارې لخوا د مال خبري څانګې ته ښه راغلاست. د قرغیزستان، ازبکستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ د کاسا زر تړون لاسلیک سو. د غایاتي پروژه چې له مرکزي اسیا څخه جنوبي اسیا ته برېښنا لیږدوي مالي ملاتړ د بانک جهاني لخوا کیږي. د دې پروژې عملي کارونه به د راتلونکي میاشتې په پای کې پیل سي. د ریاست الوزرا ادارې مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په مشرۍ د اسلامي امارت د مشرتابه له لوري د اماراتي ادارو ترمنځ د وظیفوي تداخل د مخنیوي په موخه د موظف پلاوي غونډه جوړه سوه. په دې غونډه کې د هیواد د یو شمېر ادارو ترمنځ د وظیفوي تداخل د لمنځه وړلو په موخه د یادو ادارو د مسؤلینو په شتون کې هر اړخیز بحث او ارزونه سوي او په اړه یې لازم پریکړې سوي دي. د ګرځندوی دوه سترو برټانیوي شرکتونو ځینو رسنیو ته ویلي چې افغانستان ته د بهرنیو ګرځندویانو د تګ غوښتنې د پخوا په پرتله څو برابره زیاته سوې ده. اګنس د کمپانس او انټیمیټ بورډ دوه هغه مشهور برټانیوي شرکتونه دي چې د نړۍ په زړه پورې او هغه سیمو ته چې لاسرسی ورته سخت وي د ګرځندویانو تګ راتګ تنظیموي. چې د افغانستان امنیت اوس د پخوا په پرتله ډیر ښه سوی او بهرني ګرځندویان د منځني اسیا پر ځای غواړي افغانستان ته سفر وکړي. د ونې وړ ده چې کابل، بامیان، هرات، بلخ او غزني هغه ولایتونه دي چې ډیری بهرني ګرځندویان ورڅخه لیدنه کوي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې نوموتی لوبغاړی راشد خان په یوه مرکه کې ویلي چې غواړي یو ځل بیا د کرکټ په ډګر کې د افغانستان نوم وځلوي. خان زیاته کړې چې دی اوس له ورپېښې ناروغۍ ښه سوی او د ایرلنډ په وړاندې شل ورځو سیالیو کې به ونډه واخلي. نږدې 8 میاشتې کېږي چې راشد خان د ملا عملیاتو له کبله له کرکټ څخه لرې دی. ملتیا مو مننه.